ګرانو ملګرو سلامونه د پښتون میډیا د یو نوي پروګرام سره موږ تاسو خدمت کې حاضر یو او د نننی پروګرام څنګه چې تاسو ته پته نه موضوع چې دی هغه د امریکای او د طالبانو میس کې کوم د افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره کوم مذاکرات یا پیس ټاکس چې ورته وي هغه سلسله کې نن زموږ پروګرام دی او د سلسله کې به موږ کوشش کوو چې موږ د مختلف عالمانو نه د مختلف هغه خلکو نه چې کوم د افغانستان د کې کوم حالات دي رواني چاري دي هغه د نیدو نصاري مونږ سره د واشنگټن نه ډاکټر عاصم یوسف زید صاحب شاملېږي او د پیښور نه مونږ سره چې دنو شمیم شاهد صاحب ناشته شمیم شاهد صاحب یو د مونږ تکړه او سینیئر صاحب دی او اکثر چې دنو د افغانستان مورد کې لیکنه کوي او ډیر زیات افغانستان ته تګ راته کوي دا رنګ مونږ سره شکیل وحید الله ناشته دا یو امن کارکون دی او د یو سیول سوسایټي غړی دی هغه نه به مونږ دا غرايالو چې په پیښور کې چې دنو د شکیل وحید الله غونې امن کارکنان چې دی هغه دی عمل ته څنګه ګوري او مونږ سره به د اسلام آباد نه چې دنو ډاکټر طالبان خان چې شاملېږي او طالبان خان چې دنو هغه یو ریسرچر دی او د حواله سره لیکنم کوي په مختلف مجلو کې کوم اخبارونه دي د علاقائی او سیمه‌ایز مسایلو باندې لیکنم کوي تاسو ته په خیر علي ویم مهرباني ډیر مننه ډاکټر عاصم مونږ سره هم شامل دوه کوشش کوي لګیا دی او ډیر در باغ مونږ سره په دې بیس کې شامل شي تاسو ته پته راځي چې تروسه پورې د طالبانو او د امریکای حکومت میس کې چې کومه خبره اترې شي تقریبا نه راوندونه شي دي نه مجلسونه شي دي او د مجلسونو کې چې دنو خبره دي تر رسیدلی و د طالبانو د وینا مطابق چې خبره بالکل نهایی شي و معاهده شي و او تیر ورځو کې چې دنو یو فوجي چارواکي او د طالبانو نماینده او خلیلزاد چې دنو هغه د قطر چې کوم وزیر خارجه دی هغه سره ملاقات هم کړو او هغه کې چې ملاقات کې چې دنو په دې باندې غور شي چې دغه معاهده وکړه او څنګه امدا کیږي او دا هم ویل کیږي چې په کوم معاهده لاسلیک چې شوی په هغه باندې د خلیلزاد او د مولا غنی برادر د رسمي اعلان چې دنو هغه په صورتو کې کېدو او هغه سلسله کې به د قطر وزارت خارجه سره چې دنو هغه مشاورت هم کړو ولې د دوران کې چې دنو پرون چې دنو امریکای صدر چې یو ټویټ ورکو او د ټویټ نه چې دنو دا وایي چې موږ چې کوم مذاکرات او عمل له هغه موږ ودرولو ځکه چې یو طرف ته طالبان لګیا دي خبرې اترې کوي بل طرف ته چې دنو هغه لګیا دي دغه کې ټولتي کارونه کوي او هغه وایي چې موږ یو اثر کې دنو هغه تیر ورځ چې دنو په دې ټولتي عمل کې مرشي وي تاسو ته پته راځي دغه مذاکراتو د عمل چې د حواله سره چې دنو په کوم انداز کې چې د مذاکراتي عمل چلیدل د حواله سره ډېر زیات خلکو اندېښنې لرلې او ټول کې غټ نقص او کوم خامي چې کمپیوټر چې د مذاکراتو هغه دا چې د مذاکراتو نه د مسلې یو اهم فریق چې هغه د افغانو دولت هغه ته بالکل بار پاتې شوی دی او دا چې ویل کېږي چې هغه تر اخره پورې د ډیرو هغه جزئیاتو نه هغه خبرو اترونو چې طالبان امریکای میس کې کېدي دا هغه ته نه خبره یا هغه ته پوره معلومات نو ورکړی شي بل د حواله سره چې کله دا موعده خبره شروع شوه نو بیا هغه چې خپل عکس العمل وکړو د افغان دولت نو هغه دا وی چې یو خدای دې کې ګارانټي نشته چې پردو کا تبا طالبان د خپل خبرونو وړي نو هغه څنګه هغه ته به څه دا ورکړی کیږي هغه به او بل غټ اعتراض چې نو هغه دا چې دغه لاسلیک چې امدا کیږي نو دا د امریکای او د اسلامي امارات اسلامي لکه د طالبانو چې کوم دور کې چې کوم حکومت وي هغه چې کوم حکومت امارات اسلامي افغانستان وي دا هغه مېس کې دغه شنو دا یو قسم ته امریکای چې دنو طالبان به یو جنگیالي ډلې یا یو ګروپ نه تسلیم کړي دي بلکې هغه ته د دولت په نظر یو حکومت په نظر کتلی نو ډېر داسې خبرې دي د باندې به تفصیلا خبرې کوو دا راته وایي شمیم شاهد صاحب چې تاسو د دې دغه څنګه ګورئ د ټرمپ د دې بیان ته تاسو څنګه ګورئ چې آیا دا چې خبره ده کنه د دې شاته یو واته مو کنه صرف دادی چې یو عسكر د امریکای مړ شو هغه دا پوری دا پېژنو مننه که تاسو ګورئ نو زموږ د ځدار چې دا خبره اترو په دوران کې
د امریکای یو عسکر نه بلکې درې څلور کسان مړه شوي دي او دوی دا خبرې اترې کولې خو په دې اخیری وخت کې زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځکه چې دوی خو که تاسو کتلي نو په قطر کې چې کوم خبرې اترې شوې په پاکستان کې شوې په دوبۍ کې شوې په ابودوبۍ کې او دغه شان په ماسکو کې شوې نو په دې ټولو خبرو اترو کې چې کوم د زلمی خلیلزاد او ډیر زیات مطلب هغه ایکسپیکټیشن او دغه شان چې کوم په افغانستان کې کوم سیاسي مشران دي او چې کوم ماسکو دواره او کوم قطر ته راغلي یو وار دې ټولو ډیر زیات امیدونه چې دا خبره اترې به کامیابیږي او د دې خبرو اترو د نتیجې کې به په افغانستان کې امن راځي حقیقت دا چې 13 کال په ستمبر کې هم په دې میاشت کې کله د طالبانو د زلمی خلیلزاد ترمنځ دا خبره اترې شروع شي نو په افغانستان کې په ټول افغانستان کې خلک ډیر زیات خوشاله شو چې یو سلسله وراشي او یو امن وراشي او د امن نورستو بدلته کې چې کوم په افغانستان کې استحکامي په افغانستان کې به خوشحالي نو خلک ډیر زیات خوشاله او د بد مرغه د طالبانو زړه خنو د طالبانو زړه په دې خنو چې هغه به غز مخکې لاړو غز برست رالو ځکه چې طالبان چې کوم هغه زما د معلوماتو مطابق هغه په دې خپل فیصلو کې آزاد دي باغی باندې بیلا بیلا هوادونو د بیلا بیلا قوتونو فشار نو په دې وجه هغه به کله وی چې مونږه امن راولو کله نه راولو خو د امریکای دولت ته زهران په دې ما هغه ته زهران هم دی ما ځکه چې د امریکای مبارک زما دا یو ډیره خانه یو تجربه ده چې امریکا وای یو سو او کوي بل سو کله هم په مطلب د امریکای د پر نفسو مستقل دوست او نفسو مستقل دشمن شته هغه هغه سړی چې کوم د هغه د هغه دوستي چې کوم د هغه د مفاداتو کې د هغه ملګرتیا کوي او هغه سړی دشمنی چې کوم د هغه خبره نه مني تاسو وکړئ چې په افغانستان کې یا په دې ټول منطقه کې په اسلامي نړۍ کې هم چې کوم دنو داسې شوي دي چې هغه دوستان کړی دي او چې کله مطلب پوره شوی دی نو بیا د هغه نظام خلاص کړی دی او په هغه باندې بالکل سفروام دي نو زه دا وایم چې دا خبره اترې چې کوم ناکام شوي نو دی باندې د افغانستان خلک ډیر زیات خفه دي تاسو که کتلی نو د 13 سپتمبر نه په دې مخ باندې چې کله خبره اترې شروع کړي په قطر کې یا په بل ځای کې په افغانستان کې به خونړی پیښې چې کوم ورسره هغه به زیاتې دي او دا غي غټه وجه دا چې طالبانو به دا کوشش کو چې امریکا دې ته مجبور کړي چې د دوی چې کوم غوښتنې دي د دې کوم شرطونه دي دا اومني هم دغه شان به تاسو کتلی چې 13 کال په اکتوبر کې کله په افغانستان کې ټول ټاکنې د پارلیمان نو په دغه ورځو کې په افغانستان کې د خونړی پیښې ډېر زیاتې شوې او د طالبانو دا کوشش وو چې دغه ټول ټاکنې پاتې شي هم دغه شان دا اوس حالت چې په 16 سپتمبر باندې ټول ټاکنې د رئیس لپاره روان دي 28 سپتمبر نو په هغه آتشتم نو هغه باندې هم مطلب دی دا شان کوشش کوي چې د خلک د جمهوریت نه مني کی او د دې عمل نه مني کی نو زما دا خیال دی چې دا د کوم دغه شوی دی نو ټیک ټرمپ چې کوم دی نو دا په یو داسې وخت کې دا اعلان وکړو چې هغه بالکل 11 اورو زما دا خیال دی چې دی په دې باندې په کار دا و چې د امریکای او د افغانستان او د یوازې د افغانستان د دولت ته بلکې په افغانستان کې چې سیاسي او مذهبي ګوندونه دي چې د اعتماد کوي او خبرې داسې کې دی یو دغه خبردار چې په دغه خو مهم چې کوم دی نو هغه د افغانستان دولت ته چې دا غي به ټیک ته د اشرف غنی صاحب سره د اختلافي او د اشرف غنی صاحب دولت چې کوم دی نو هغه د یو آئین مطابق د یو آئین د لاندې راغله دی الته کې هغه صدر شوی دی هغه سره د خلکو رائے دي دغه شان چې په افغانستان کې کم پارلیمان دی په افغانستان کې کم د مشرانو جرګه ده نو په کار دی چې دای په اعتماد کې اغسته او د دې په سلسله کې د تیر دا ډیره راخوا زه یو خبره کوم چې کله په 13 کال په جنوري کې چې کله د افغانستان مشران چې کوم وي ماسکو ته لاړو پړومبي ځل باندې او هغه بیا واپس رالو نو ما د په خواني ولسمشر انترزي سره زناستم نو ماته پښتنه وکړه چې تاسو ولته کې افغانستان ماسکو کې خبرو اترې څنګه وي هغه ماته وی چې موږ چاپری کوو کنه نو زموږ د خبرې اترې به کامیاب شي نو زه دا وایم
چې د طالبانو باندې فشار او ځکه باغی چې کوم دی نو دا غوښتنې دا چې کولې چې غوښتنې ډېرې سختې وي چې کومې غوښتنې د پاکستان کې په رسنیو کې راغلي وي لس پوینټ او یا دغه نو هغه ډېرې سختې وي هغه زما اندازه داره چې د هغې منل یوازې د افغانستان دپاره نه بلکې د امریکې دپاره د امریکې د اتحادیانو دپاره هم ډېر ګران و یو دویمه خبر دا ده چې دا د اوس لږ ساعت وړاندې د طالبانو ویان چې کوم دی هغه د طرفه دلته کې د پاکستان په رسنیو کې یو خبر راغی او هغه دړکه ورکړې ده چې د دې ټرمپ صاحب چې کوم اعلان کړی د دې ټول ذمہواری او پاغي او د دې وروسته ومن د امریکا خلاف او د امریکای د اتحادیانو خلاف او دغه شان په افغانستان کې بریدونه زیاتو دا یو خبره دویمه خبره عمله دا یو ډیر عجیب خبره کومه چې کتا سو کاتو نو په تیر یو کال کې طالبانو د امریکای سره خبرې اترې کولې د امریکای د چارواکو سره یوازې خلیلزاد سره نه بلکې نورم چې کوم د امریکای چارواکي او غیر سره بیا خبرې کولې او د شوروي پخوانی شوروي چې کوم سکسیسر دی جانشین دی یا وارث دی روس هغه سره بیا خبرې اترې کولې چین سره بیا خبرې اترې کولې خو د افغانستان منتخب چې کوم دی دولت چې کوم دی هغه سره بیا خبرې نه کولې زما دا خیال چې دا د طالبانو د افغانستان د خلکو لپاره یو ډیر زیات ښه خبره نه وه پکار دا چې طالبان ځان ته افغانان وي نو چې دوی د امریکې ته دا په خپله ویلي چې دا دولت کېنوه چې موږ خپلو کې یو بل سره خبرې اترې وکړو زموږ چې کومې مسلې دي کوم کچالي دي نو که چېرې دا داسې شوی نو په دې کې به د طالبانو چې کوم دی نو هغه مقبولیت د هغې عزت په افغان ولس کې ډېر زیات شوی شمیم صاحب تاسو په خپل تیر ورځو کې کابل ته تللی وئ راغلي دا راته وایي چې په کابل کې تاسو خپلو خبرو کې دې طرف ته اشاره وکړه خو بیا هم په کابل کې چې تاسو مختلف سیاسي خلکو سره ملاو شول عام خلکو سره ملاو شول نو هغې دې مذاکراتو ته چې کتل نو د هغې تعهدات څو هغې کومې هغه داسې خبرې وې چې ګوره خبره داسې ده چې د کابل کې خلک خو د امن لپاره ډیر زیات خوشحالي هغه غواړي چې مذاکرات وشي هغه غواړي چې صلح دی وشي خو د طالبانو سره چې کوم خبره اترې وي نو په هغه کې هغه دوه یاري یو یاره دا و چې هغه وی چې اسنه لکه په خوا د شپږ نوینه تر 2001 پورې چې طالبانو نظام دار شي چې د دې مطلب چې هغه انساني او سیاسي حقوق چې کوم دي نو هغه چرته خوندي نشي دویمه خبره دا و چې هغه دینم یریدو چې طالبانو دراتلو سره اسنه چې داسې د طالبانو غوښتنې داسې چې دلته کې بیا د ټول نړۍ نه چې کوم دینو سخت دریغه خلک را جمع شي او دلته کې بیا په افغانستان کې خپل نظام جوړ کړي او افغانستان بیا د سکشالو سره مخامخ شي دا یو دویمه خبردار چې د افغانستان خلک چې کوم دی کنه تاسو کاته د 2001 نه په دې مخ باندې هغه سو جرګې وکړي هغه چې کوم دی په افغانستان کې یو اساسي قانون راوستو یو نظام راوستي د ژوند یو لار جوړه کړې ده نو هغه د دینم یریدو چې اسنه دلته کې طالبان راشي او طالبانو د غوښتنې ټول یو ځکه چې طالبان د غوښتنې د لومبنای ورځ نه ښکاروي چې هغه څو وخت چې زموږ نوم د افغانستان نوم بدای او زموږ بیرغ بدای او طالبانو د مشرانو یا د عالمانو په کې دا درودي د دې لومبه ورځ نه پته لګیدا نو دا خلک یو خلکو کې یو یره ترخوا خو بیا هم خلکو وی چې بیا هم د طالبانو د دوز نه په لاس په سر شي نو بیا موږ خوشاله یو بیا به موږ ته خو دلته کې هغه د موسو چې کوم دې پریکړه لیکو نو په دې کې ټول نه غټه خبره دا و چې دوی د دې هیڅ ګارانټي نشته چې موږ سیسفایر کوو نه به کوو کله به جګړه پیل کوو کله به جګړه نه کوو نو په دې باندې عام خلک حقیقت دا دی د افغانستان ولس هغه کې ډیر زیات تشویش دی او عمل دی یو بل خبره وکړه چې کله د طالبان سره سره د خبرې زیاتې دي د افغانستان نه واپسی د هغه خلکو چې کوم مطلب په مغرب کې اوسېدو هغه خلکو چې کوم په نور ملکونو کې د هغه ژوند تیر کړو یا هلته کې شهریت حاصل کړو هغه خلک کې ډېر زیاته مایوسي وه هغه کې ډېره یاره ترخه وه هغه به واپس کړه په دې کې تاسو ته نومونه نشم اخیستی خو ډېر غټ غټ خلکو په ډېر غټو نه شمیم صاحب ګوره شمیم صاحب طالبان خو چې دی نو دوه خبرې کوي یو وایي چې تر څو پورې دا اشغال دا اوس چې کومه رکس العمل هم چې راغلی دی د ټرمپ په بیانیې باندې نو هغې کې هم هغوی دا ویلي چې تر څو پورې چې اشغالګر چې دی نو
بهر ني تللی نه د افغانستان نه تر هغه امن نشي راتلی تر څو پورې چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام نه جوړ شي تر هغه امن نشي راتلی نو هغه خو په ښکارا دا خبره کوي چې هغه به هغه سیستم مني چې هغه کې د اسلامي نظام یو ته پته ده چې د اسلامي نظام کوم تشریح چې هغه کوي نو هغه خپل تشریح ده نو د خلکو مله دا وګوره مله خبره ده چې په افغانستان کې اوسم کم خلک شته نو هغه هو د امریکا او د امریکای د اتحادیانو نه دومره خوشاله نه دي تاسو به کتلی چې په عام ولس باندې بمبارای شوي دي د عام ولس خلاف هم چې کم دي نو زور زیاتی شوي دي خلک پکې زورول شوي دي هغه خلک کوم غواړي چې امریکا او د امریکا وو د لاړ شي واپس خو چې دا لاړ شي نو بیا به مطلب چې افغانستان نه هم هغه افغانستان جوړي چې لکه طالبانو یا سلور نوینه په دې مخ باندې تر 2001 پورې چې کوم حالات په افغانستان کې بچي څوک ته هغه به خپل ټلیفون هم ځان سره وړو خپل کارخانه به موړه دا خو بیا نشي کېدی دا یو دویمه خبردار چې د تاسو په سوال سو نه ما دا وی چې هغه خو ګوره د امارات یو منټو امارات ګوره په افغانستان کې زمان دا چې په افغانستان کې دا کم خلک ته رول دا مسلمانان نه دي دا مطلب چې په اسلامي نظام دی د اسلامي تعلیمات باندې عمل درآمد نه کوي دا ګوره الته کې تاسو ګورئ نن سبا خو پکې زیات اقتدار کې په پارلیمان کې په ولسانو د مشرانو په جرګه کې هغه عالمان دي چې چا د شوروي اتحاد خلاف جګړه کړې ده چې هغه ته جهاد وي زه ورته نو ما هغه ورته جهاد وي هغه عالمان دي هغه مشران دي هغه کې چې کوم تاسو کتل د حکمتیار صاحب د ګوند هم خلک شته د طالبانو په خواني مشران چې کوم دي هغه هم د یو سیاسي عمل حصہ ده او دغه شان چې تاسو ګورئ رسول صاحب دی هغه ډیر مذهبي سړی دی هغه هم دی د محمدي صاحب د مجددي صاحب د پیرګیلانی صاحب دا ټول ګوندونه د پورې چې کوم خلکو دا ټول د افغانستان د سیاسي عمل یو حصہ ده اوسه دا غینه هم انکار نشو کولای او بل مطلب چې ټیک ده چې هغه اسلامي نظام مطلب چې کوم مطلب چې زنه زه مطلب چې په دغه باندې خبرم کولای شم چې بل وخت مکراشي د طالبانو په وخت کې به کوم نظام نو هغه مطلب چې هغه زه خو تاسو دا ویل شم چې باغی باندې د ډیرو عالمانو چې کوم د باغی باندې ریزرویشن هغه خو زمونږ د پاکستان عالمانو که زمونږ د افغانستان عالمانو که زمونږ د سعودي عرب یا د نور اسلامي هیوادونو مشرانو په باغی باندې هم ریزرویشن پاتې شوی زموږ د خیال کې شمیم د تاسو تر ادمه موږ سره د اسلام آباد نه چې دینو طالبان خانم د طالبان خاندار ته وایي چې په اسلام آباد کې څه پیدا اسلام آباد کې خلک څه پالیسي جوړونکي یا پاکستانی میډیا د خبر ته څنګه ګوري د عمل ته څنګه ګوري او دا غیستا په خیال باندې چې دینو څه دغه کې دی شي ایمل خان ډیره مننه یو خو ستاسو اطلاع لپاره پرون راغلی ما په سواد کې ما نو فلحال خو خیر ما دا مونږ اندازه لګولای شو چې په اسلام آباد کې یا په پاکستان کې په دې باندې سره د عملی داغي وجه دا ده چې داغي نمخ کې خلک ډیر زیات خوشبین او نن که تاسو پرس کې د ډان ادارې وګورئ پاغي باندې نو داغي نه اندازه لګي دلته د ځینو خلکو ډیر امیدونه جوړ شي او داغو د خیالو چې یاره د خپل ګټه ګڼله څنګه چې د بدی باندې داغو د یو وزیر بیان هم راغلی او د پارلماني امور کوم وزیر چې دی نو د باقاعده دغه خو بخیر د سبا پور د دی واجیا کیږي خو ما ته نن د کوم ډان د ادارې نه پته ولګی دلته کې په میکس د ریسپانس دا ده چې څنګه چې د طالبانو ریاکشن دی نو زما یقین دی چې د هغې نه به ډېر زیات اخوا دې خوا نه دلته کې ریاکشن د اسلام آباد ریاکشن او د هغې وجه دا ده چې دا کوم عمل شروع شو د سولې ده نو دا خو د افغانستان او یا د افغان په نوم باندې خو په دې کې د افغانانو سو شروع کړی امریکایو خبرې کوله د یو فراکسي سره طالبان چې دی ټیک دی چې د افغان طالبان نومي د افغان طالبان دی خو د هغه د افغانستان کوم دا سټیک هولډر دی لیجیټیمیټ سټیک هولډر پکار خو دا
دې اصول دا کوم عمل چې شروع شو په دې کې خو امریکای چې دا کوم بنیادی اصول دي هغه سره وایي دا کوم خو نن کوم وګورو دا مذاکرات چې دي په حال کې پارلیمنت ناشته منتخب حکومت ناشته نو دا خبره دا غوسره شروع شوه په دې کې د افغانستان ټوټل دولت چې دی هغه بهر وو ځکه خو د عمل چې دی د ډیر خلکو د شروع نه د شک او د شوبات په نظر کتل د شمیم صاحب خبره ټیک ده هغه خلک ډیر زیات ستړي دي لکه کوم عمل چې د افغانستان سره وشو د افغانستان د ولس سره وشو کیږي دا په دنیا کې د چا سره اندش دا خو د انساني عمل نه دی دا چر زنور سره اند کړي هغه د جنگ جدل نه دون ستړي دي چې هغه په هر حال کې یو امن غواړي او تاسو نه غواړي چې هغه حاصل کړي دي او هغه وبېږي دې کې خو امریکای چې کم شي زونو کې په خپل مطلب لاس کړه وو هغه د پروسس چې د بون پروسس په عمل کې چې کم نظام راغلو الته کې چې کم آئین راغله د دستور راغله یو منتخب حکومت راغله نو ستو منتخب حکومت مطلب دی چې د افغانستان ولستا یو طرف تکړو دوه بهرانو خلکو د یو بل سره مذاکرات کول زما او ته دا نظر دی امریکا هم باندې قوت دی افغانستان طالب چې دی طالب یو پراکسی دی څنګه شمیم صاحب هم خپل لګو چې دا خپل پیسې کې آزاد نه دی هغه ځکه آزاد نه دی چې هغه خو یو ټوپک مار دی د ټوپک مار سړي کوم نشي دی اوبه سونه خبره کوي نو اصل خبره دا و چې اول خو امریکای چې په دې کې کوم خلکو دغه دی هغه پټ لاس وਹੀ ښکار لاس وਹੀ دا غوسره خبره کړي وی لاول خو چې هغه لاس منع کړي وی کني شوی منع کولای به پکاره چې دا غوسره خبره کړي وی نو د دې عمل شروع چې دا هغه بسم الله په موږ غلطه و نو څنګه چې دې عمل زما چې نن کم سہولت له استاد خبري جواب نو هغه خو د طالبانو چې کوم دې عمل له دلته کې چې کوم دې نو باندې کې سدونه فرق نشته او ځکه چې کوم عمل دا پرس کې دا په دې انداز تر رسیدلې وي نو زما خیال دی چې دا کوم عمل چې په دغه کې شروع شو په نوي په شروع کې دا موږ دغه نه خطرناک نه وینو دغه نه بخنو ځکه چې طالبان خان راته وایي چې لکه موږ ګورو چې تیرې سی مدیر راځي چې دنو د پاکستان چارواکي لګیا دي کوشش کوي چې طالبان او امریکا سره کېني او دا د ټول کوم پروسس چې دا او چلے دا تقریبا د امریکای او د طالبانو مېس کې نو دې دوره د خلک وي او امریکا هم دا مني چې د پاکستان هم رولو وای دا راته وایي چې پاکستان واقعي اخلاص سره دغه ټول کوي او چې د نه خواوي لګیا دی هغه د نه علاقايي سیمې قوتونو ته د شک په نظر ګوري او شمیم صاحب هم اشاره وکړه چې د نه سیمې قوتونو لګیا دی هغه دغه کوي خپل ایجنډا لري نو ته څنګه ګوري چې آیا واقعي پاکستان په صحیح طریقه باندې لګیا دی په اخلاص سره لګیا دی او کنه دی کې خپل ایجنډا یې ومشته امل خان د خبره ساده دونه نه په دې ته مخکې موږ بیا اورال د پاکستان پالیسي ته ګورو خصوصا دغه تزویریاتي پالیسي چې وره دي منطقي د لپاره ریجن د لپاره آیا هغه پالیسي بدل شي آیا د هغه پالیسي په اخلاص باندې د بدلیدو اراده او نیت شته دلته کې کوم ګورو د تیرو شلو کالونه ټیکټیکل چینجز په پښتو کې ټیکټیکل ته بسوي ګوتی وهلو هغه دی چې هغه صرف هغه چې وخت کله زور راشي دباو راشي نو دی سلیکټر اخو دی خوشي د وخت اوس که پرس کا منغه خو زما په نظر کې لا نشته چې داسې عمل یا داسې اثر شته چې دی هغه پالیسی چې کوم د دې ریجن د لپاره د خصوصا د افغانستان د لپاره د اغه د بدلون له اثر نشته او د اغه وجه دا چې د اثر وې نو نن به نواز شریف په چیل کې نو ناسو د اغه وجه دا چې د دغه جمهوریت حکومت یو د تیر داغو یو مثلا دا وای چې اغه دا مسله حل کول غوښتو چې تاسو نور لاس وهنی مکوئ داغه د حکومت خط مړنګولو داغه په چیل کې د کیناستلو کې یو غټه وجه دا و چې هغه د کوم ریجنل پالیسی چې دا یا فورن پالیسی چې دا د موږ د ملک هغه بدلول غوښتل نو فلال خلا داسې اندازې نه لګي او داغه وجه دا چې دا به دی په دغه باندې نه کوي پر ازا باندې کوي داغه طالبان خان ګور تاسو وایي چې سیاسيانو یا سیاسي حکومت یا ملکی حکومت کې دنه غوښتل
چې هغه پالیسي کې تبدیلی راولي. نو موږ ګورو چې عمران خان په ښکارا باندې په پریس کانفرنس کې دوه اعلانونه وکړل چې د څنګه لاړ شم نو طالبانو سره ملاويږم د څنګه لاړ په سلوي ساعتو کې بچ دینو دا کوم اغوشوي کسان چې خارجيان چې دي د طالبانو سره خبرې یا شي تاسو به خوشخبری وره نو خو هغه خوشخبری مونږ وره دا او نه چې دینو عمران خان چې نن طالبانو سره ملاقات وکړي دې مطلب دا دی چې ملکی خلک یا سیاسيان خو حیثیت نه لري واک نه لري په دې خبرو کې. ستاسو خبرې سره د ساده پوری اتفاق لرم او ساده پوری نه یو خو ما سیاسي او جمهوریت حکومت دا مطلب ما تیر حکومت ویل دي ٹھیک ده د موجوده حکومت ته زما د اشاره نه ده دا ټیک چې د سیاست په نوم راغله د جمهوریت په نوم راغله خو د هر چا ته پته ده چې دا سونه جمهوریت دی دا سونه خپلواک دي او د پالیسي میټر باندې سونه دغه دی دا کنټرول شته یا هولډ شته هغه ټولې دنیا ته پته ده. نو دا خبره ببل طرف ته لاړه شي که زه وکم دویمه خبره ده ما د تیر حکومت چې د هغه دا یو پالیسي وا دا غي د ډان لیکس کته وګوري او د ډان لیکس چې بیا کوم رد عمل وشو. دویم خبره ده چې زه په یو خبره په دې حیران یم چې پاکستان څنګه طالب کوي چې پرسک آزاد ده او د څنګه هغه مجبور کول شي په ټیبل باندې کې نسل د دې انفلوئنس وجه سره په کار دا یو زما خو په خپل ذهن کې دا سوال دی او دا سوال د تاسو د مخ کې هم دم چې آیا د دې دونه انفلوئنس څه وجه ده دا انفلوئنس د چاینا ولیدونه نشته هغه هم د منطقي ملک دی دا انفلوئنس د هندستان ولې نشته هغه هم د منطقي ملک دی. نو د انفلوئنس دا وجه څه ده آیا طالبان تا ډېر ښه پوینټ راوچت کو دی باندې به زوم یو سوال لرم او هغه سوال بداوي چې تاسو څه ګورئ چې په فرضو کا په افغانستان کې د سولې د خبرې اترې ځنډيږي یا د سولې خبرې اترې په دې انداز کې رواني په کوم انداز کې چې خلیلزاد رواني کړی وي نو داغه بسات راځي هغه مذاکرات باندې راځم زه په خبر نه شکیل علامه شکیل وحید الله تاسو وایي چې د یو امن پسند کارکون په حیثیت باندې تاسو د ټول عمل ته څنګه ګورئ یو په خبر کې د عام خلکو څه سوچ دی؟ ډېر مننه احمد. بنیادی خبره دا څه ده چې هر عمل چې کله شروع کیږي دا هغه څه میرټس ډیمیرټس وي لازمن خبره ده. کله چې امریکای بي لکه څنګه تاسو خبرو کې چې 9000 د مذاکرات وشو او ان په اخیری ټایم کې کوم دی امریکای ټرمپ دا اعلان وکړ چې د مذاکرات مکمل تور باندې معطل شو او د معطل کېدو وجوهات هم خپل چې یو وخت ته مذاکراتو کې ناسته په ټیبل ټاک کې ناسته په ډایلاګ کې ناسته بل وخت چې کوم دی په افغانستان کې په کابل کې د غوي 3 یا 2 یا ارسونه کسان چې کوم دی غوځل کېږي او دغه پر ریاکشن کې دا کېږي. اول بنیادی خبره دلته کې دا جوړیږي دلته کې په پیښور کې چې کوم څنګه الکه باب د پاره کې دا ډسکشن دی چې یو جمهوریت عمل چې کوم دی د الیکشن په شکل کې په افغانستان کې روانو دلته وسری په پیرل چې کوم دینو دا مذاکرات چې روانو د دې اثرات په دې الیکشن باندې څه پریوتل بنیادی خبره دلته کې دا کم یری ترخی چې دی او کم ډسکشن کې دا خبره روانې دي چې دا مذاکرات چې کوم روان شیو د دې په نتیجه کې د دې اثرات په افغانستان کې چې کوم روان الیکشنو کم تر جمهوریت عملو په هغه باندې بددي اثرات سو کچره دلته دوه خبرې دي عمل کچره دا مذاکرات کامیاب شیو نو آیا په افغانستان کې الیکشن به دی پریخو کنا البته به یو داسې ابوري سیټ اپ به جوړېده چې راپاغي کې به د طالبانو باقاعده ناستوا برخه او هغه به مخ کې تل ظاهر خبره کدا عمل روانو نو چې کوم د جمهوریت عملو کوم د الیکشن د اساسو دا به پاتې کېده داغي الټرنیټ په کوم دی یو بل سیستم به دی ورکو او د چیز روانو دلته کې چې کوم معمولات ورته زده وایم هغه دلته سوال دا پیدا کیږي چې آیا بلکې هغه ته اشاره تاسو وکړه چې امریکای ته کله د یو شی ضرورتي نو هغه بیا دې ته نه ګوري چې رزه چې د کم خاورې په سر باندې را دونه لوی سوداګریز کوم آیا هغه کس پکې مال کینول پکارو کنه په دې ټول عمل کې تاسو ګورئ چې افغان حکومت چې کوم دی یو نماینده پکې موجود نه دی او تر افغانستان په خاور باندې د امن لپاره چې کوم دی ته 9000 مذاکرات کې
ظاهر خبره چې په افغانستان کې په د افغانستان په خوره چې څونه ولسته هغه او بشمول زموږ خلک هم د تاویم ځکه چې د هغه ځای اثرات چې کوم دغه په باندې هم شته هغه کې د دې مذاکراتو متعلق مکمل تور باندې حقوق او شبات او یری ترخه پرته وي چې دا مذاکرات کامیاب شي وي نو هم یو یره چې کوم دی یو خطر په سر باندې پرته و اوس دا مذاکرات چې کوم دي نو د امریکای طرفې بند کړی شو دا یو نوې خطر چې کوم دی یو نوې الارمینګ سچويشن دی پیدا کړ نو ظاهر خبره چې ولس کو په ډول طرفین د شطرنج په چال کې گیر هغه شاته اومګیردل که مذاکرات کامیاب شي نو هغه یو نوې شکل اختیارو هغه یو جمهوریت ته نقصان رسو هغه د الیکشن یو پروسس ته نقصان رسو اشرف غنی کمزور دي که خدي که خراب دي یو الیکټډ کوم دینو پرسنالټي الته کې ناشته ده د هغه ځای باقاعده یو طریقې کار دلاندې چې کوم دین د افغان حکومت لګیا دي چلیږي ته افغان حکومت افغان دولت بالکل صحیح تپرې دي او د غوی په سر باندې ته دونه لوی چې کوم دي مذاکرات شروع کړي د امن په نوم باندې او بیا ستاسو درې کسان وجل کیږي ته ان ټایم کې چې کوم مذاکرات سسپند کړي یا پوسټپون کړي یا کینسل کړي خو تاسو خپل مفادات تاسو چې کوم دي عزیز دی امریکای ته اوس زه مسلسل چې کوم دی میډیا زه ګورم چې کوم د طالبانو هغه دی سپوکسمن دی ذبیح الله مجاهد توکل الله مجاهد نوم دی شهید رو ناس ته زمال کسیو کی بالکل ذبیح الله مجاهد هغه طرفه باقاعده چې کوم دی نو پیغام ورکړي کیږي چې به مذاکرات چې تام معطل کړل یا تا ختم کړل د دې بدل بمدنه خلو د دې چې کوم دی تاسو بمدنه کیږي او چې کم ځای کې موږ امریکایان ملایوي کې موږ ستا املاک ته ستا جانی مالی هر قسم نقصان بدل کو اوس خبره دا څه ده چې د دې ټوپک په کله باندې خو چې کم نه صرف امریکایي نه پروته بلکې هغه سره ګیر چا پیر چې کم دي ته زو سره هم ناسیو ته زو سره هم چې کم دي نو خرابېږي زمون په شکل کې نور چې کم معصوم انسانان دي مخلوق ته هغه سره هم چې کم دي کیږي نو ما سره خدای یاره را چې کم دا شي ختم ک یا دلته کې چې کوم زموږ په مرکزو کې دا ډسکشن کیږي خطر محسوسيږي چې د دې خو مخکې دا کامیاب شي نو دا جدا سراتو او اوس چې دا شی ناکام شو دا غینه 10 ګنا زیات کوم نو خطرات اوس پیدا شوي دي او یې شکل د تاسو ته شمیم درته وایي چې واقعي مذاکرات ودرېدلو دا فیصله چې دې سره ناکام شول او کنا دا نه بیا د سوالونه کده یو منټ ماته شمیم راکانو آیا واقعي دا مدردو سره چې څنګه غوي چې خبره تر ودرې دا ناکام شول او کنا د کې چې دنو دغه ستاره دا څه ورته دا طالبانو کته بیانیه وګورئ نو پای کې اخر کې غوي ویلي چې موږ باور لرو چې د امریکا به دوباره هم د خبره تر راځي ګوره خبر ده چې طالبان خو ما خو تاسو ته وې کنه چې دا څنګه چې شکیل وی الله وي چې خبرم کې دي او جګړم کې دا مرګونم کې دو نو زما دا خیال لې چې د طالبانو کوشش دا چې افغان دولت او امریکا هم پرشرایز کی او خپل غوښتنې پیومني دا یو خبر هډه راخکارا وا خو خبر ده چې دا اوس چې کوم ټرمپ اعلان وکړ او په یو داسې وخت کې اعلان وکړ چې خبره ختم شي وي زلمی خلیلزاد وی چې لوزنامه چې کوم دغه اخیری ده او پاغه باندې هغه مشوره کوي نو په داسې حالات کې د ټرمپ بیان زه خدا وامه چې دا هم د امریکای د پالیسي یو حصہ ده کې دي چې ګوره یو خبره خوش وکنه یو خبره وشو چې طالبان ډیر پټو په قطر کې په مذاکراتو کې طالبان ډیر ښکار شو کم خلک لاړل ته کې کم خلکو سره د چا ویزا وا د چا پاسپورت په کم شکل ول تخکار شو دا یو خبره و چې د مذاکراتو په لړ کې هغه چې کوم د ښکار شو مخکې به ډیر طالبان چې کوم دغه به نمونه راتلو خو چا عکس نو لیدلې چا تصویر نو لیدلې چا دغه د کوټې نه دغه د کور نه نو خبرو د دې د مذاکراتو په نتیجه کې خدای غهر ښکار شو دا یو خبره دویمه خبره دا چې افغان ولس کې چې کوم دنه په افغان ولس کې خو یره ترخشته ځکه چې دا مذاکرات داسې یو ټیم کې ودرېدل چې خلکو کې یو چې کوم دنه تاسو کتلی نو هغه دغه د امن د پارغي ولاړو بل طرف ته الیکشن کیږي بل طرف ته تاسو وګورئ په افغانستان کې یوازې د جنگ په وجه حالات نه خراب
د پاکستان د طرفه چې کوم ریستریکشن دي د پاکستان د طرفه چې کوم پابندیان دي نو هلته هم ډیر زیات خلکو کې ډیر زیاته یره ترخه ده هلته کې چې کوم ډیر بیروزګاری ډیر زیاته شوې ده د افغانستان هغه ټریډ چې کوم د هغه په ځای ولاړ دی خلک چې دلته کې په کابل کې خلک ویزی ته ودرېږي نو په 12,000 افغانۍ باندې او په $300 باندې هغه یو ویزا اخلي او خلک چې کوم د ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي نو زه دا وایم چې په دې حالاتو کې د خبرو اترو بیا شروع کېدل مخه کار دي ورسره چې په افغانستان کې کوم حالات دي نو دا هم د امریکا ټیک کوي که هغه په پاکستان سره خبرې اترې کوي او په سعودي عرب سره کوي ځکه چې دغه دوه درې هیوادونو نه بغیر دا مسله حل کیږي نه شمیم بالکل تاسو صحیح خبرو کا دا راته طالبان چې یو طرف ته موږ ګورو چې په علاقه کې چې دینو کوم سټریټیجیک سیناریو چې د هغه تیزی سره بدل شوی دا او موږ ګورو چې د پاکستان په نسبت د نورو ملکونو اهمیت زیات شوی دی او که تاسو وګورئ چې پاکستان کوم روایتي دوستان چې دي نو هغه هم ترجیحات بدل شوي دي بل طرف د هندوستان او د پاکستان مېز کې تاو تریخواله موجود دی او پاکستان کې دا یو خبرم کیږي د خو د طرفه چې پکاردار چې امریکا باندې فشار راوړل لپاره پاکستان چې دی نو هغه د افغانستان مسله کې چې کوم مرسته کوي امریکا سره دا غینه لاس والی او دا اوس چې کوم د امریکا د چین او د پاکستان او د افغانستان چې کوم د وزارت خارجه میټینګ چې په دې کې ویل کېږي چې پاکستان افغانستان ته وایي چې کې د شي مونږه د هند سره چې تاسو کوم تجارت ته د واګا د پولې د لارې هغه مونږ بند کو او تاسو متبادل تنظیم وکړئ ځکه امکان د دې شته نو دا ټول خبرې چې دي او مشکلاتو باره کې تاسو واورېدو شمیم صاحب وایي چې د پولیس مشکلات دي خلکو تګ راتګ ته مشکلات دي نو دې حواله ته تاسو څه ګورئ چې په دې سټریټیجیک سیناریو کې د پاکستان سره آپشن څومره دي ځکه چې اوس په پاکستان باندې پریشر زیاتی ګوره موږ په خانه دا خبره کوو د بده مرغه ما د وحید الله صاحب او د شمیم صاحب دا دویم پارت د خبرو وانه ورې شو ټیکنیکل مسله و استاواز راځي او دا خیر شمیم خبره کوي نو بیا ته طالبان ته بیا خبرو کوي شمیم خان ګوره زه خو دا وایم چې د ټول پاکستان کې مطلب چې څومره سیاسي ګوندونه دي څومره جمهوریت مترقي او ایون چې اوس پکې مذهبي شامل دي هغه هم دا وایي چې د افغانستان سره سوله د پاکستان ډیر زیات په حق کې ده د پاکستان څومره مسلې چې معاشي مسلې دي کوم انتظامی مسلې دي چې د افغانستان سره تعلق خوي نو دا به حل کیږي او په دې کې د پښتنو پیدا را او په دې کې د پورو پاکستان پیدا او د بد مرغه دلته کې تاسو وګورئ چې موږ وګورو کنه په کارتارپور باندې خو خبره اترې د جنگ باوجود هم روانې دي روزانه په لوسی باندې جګړې او کارتارپور باندې خبره اترې کیږي او که تاسو دلته کې وګورئ په افغانستان کې تاسو د تورخم تراشي او تاسو ایمره تا نه دي لیدلي چې په تورخم کې انسانانو سره د زناورو نه یو ډیر بد سلوک کیږي 15 غنټې چې کوم د سټیډو په یو ټنل کې داخله کولاړي او هغه 15 غنټې انتظار کوي نو دا وایم چې د پاکستان کې داسې محسوس ذهنیت والا خلک ته چې هغه نه غواړي چې د افغانستان او د پاکستان تعلق خوشي او زه اوسم تاسو دا وایم چې اوسم دلته کې چې ترسو پوری ګوره دلته کې چې زموږ کوم په دې ویسټرن بارډر باندې دی په دې ویسټرن بارډر باندې اوسم حالات چې کوم دغه هغه تاسو توامه چې د ایسټرن بارډر نه خراب دي د افغانستان سره دا تاسو منئ یا نه منئ خو زما خپل رائے دا ده چې د افغانستان سره تعلق د هندوستان نه اوسم ډیر خراب دی او دا خو د ترانزیت ټریډ دا خو یو بهانه ده دا په خال د افغانستان ترانزیت ټریډ ډیر کم شوی دی د هندوستان سره نو زه دا وایم چې خبره هډه صفه ده راځم دې سوال ته راځم طالبان ته وای تاسو سوال خدما اوریدل وکنه جی بالکل دا ایمل خان خبره دا چې دا موږ ته وګورو چې کوم د مذاکرات شروع شو د طالبانو سره او دی وی چې دا غي کریډټ امریکای دي تاسو ورکو او دی ما غستو چې موږ طالبان میس ترا وستل نو هغه موږ وګورو نو هغه ستاره د څنګه سوال هم د دغه خبره چې د دې سره اوس آپشنز کمیږي دا زما یقین دی چې د خوخي خبره نه و
دا غي وجه دا ده چې لاول موږ دا ګورو چې د افغانستان مسله څه ده آیا افغانان په خپلو کې وړاندې زما دا خیال نه دی د افغانستان مسله چې دا هغه بهرنۍ لاسوهنه ده او هغه لاسوهنه چې دا هغه دونه حد ته ده چې هغه ډیره په اسانه باندې اوس دا هغه لاسونه نه منع کیږي هغه په خپل خوخه باندې منع کول چې دی هغه ډیر ګران شوی دی اب اله منع کیږي چې تر څو پورې دغه لاس ته نیول نه د افغانستان کې د پاکستان چې کوم پالیسی ده د سلويختو کالونو د دونو زیات انویسټمنټ کړی دی چې هغه د دې د مرګ او د ژوند خبره جوړه شوې ده آرټیکل اف فیت وته جوړ شوی دی هغه د دا په اسانه باندې هغه دی نو انډو کوي دی به د هدف پورې کوشش کوي لکه د طالبانو چې کوم مطالبات هم راتلو هغه هم دا چې یاره کم شي زونه په جګړه نه کېدو دی کوشش کوي چې ډیر نه ډیر هغه په لاس ورشي اوس کم چې ریجنل د منطقي کم حالات ته هغه نه دی د دې سره اپشن هغه نه دی او د خپل ګول شې دی هغه ډیر هایک دی دا د یو مسله ده دا اوس د سایکولوژیکل مسله جوړه شوې ده نو موږ طالبان یو منټ تاسو مطلب دا دی چې کومه ستراتیژیکي ګټې چې موږ د موږ پالیسي سیاسو جوړ کړی دي یا مخې ته یې دي هغه حقیقي نه دي هغه دغه دي دا څه ورته حقیقت باندې سره تعلق نه لري چې کوم د منطقي او د دنیا کوم بدل حالات چې دي پاګه کې هغه نه فټ کیږي تاسو مطلب دا دی زما مطلب دا دی او دې ته دلته کې ځینې کم چې لیکوالان دي شمیم صاحب ته پته ده خلکو دې ته پر یو ټم دغه کړی دی چې هغه ته به استراتیجیک فانټسیز وي دا استراتیجیک فانټسیز دی چې افغانستان ټوټل زمونږ 15 صوبه بیک یارډ دا خبرې مونږ اوریدلې دي د دې نفسیاتي تور دون لري تلیو چې دیغه دا خیال او چې مونږ یو ځل کابل ته نه وتیو د مجاهدینو په شکل کې د طالب په شکل کې بیا چې ته یو سړی نه هغه ټوټل واپس اخلي دیغه د لاست په چکر کې دی لکه چې زمونږ خو نقصان شوی دی هغه بیا پوره کوو نو اوس دی ما چې کوم وخت یو د اشاره وکړه چې ځینې ټیکټیکل موږ ته په پالیسي کې لا اوس هم د بدلون اثر نه راځي چې هغه د دې زړه نه بدل کړی دا بکیږي او دا چې اوس هم سره روان دي دا د پریشر د وجې نه روان دي او زما وینا زما خیال دا دی د دنیا ته د دې خطي منطقي دي ملکونو ته چې افغانستان چې دی دا د انسانانو ملک دلته کې انسانانو اوسي دا ټیک دی چې دا غو سټریټیجیک امپورټنس دی دا علاقه چې د منطقه دا غو ډیر اهمه ده آیا دا تاسو د جنگ د تھیټر وجه باندې دا په تھیټر کې ولې بدلوي دلته کې د دنیا د خلکو مفادات دي دا د اکونومیک هب جوړ کړي بجای دا چې تاسو د سټریټیجیک تھیټر جوړوي د جنگ جګړې میدان جوړوي د علاقه چې د دې ته یو داسې حیثیت ورکړي په دنیا کې د مثالونه شته سنگاپور دی نور داسې علاقې دي یو ای ده دا یو اکونومیک هب جوړ کړي لا هغه څنګه ولس مشر اشرف غنی راغله او اسلام آباد ته هم دا خبره کړې و چې ګوره منګ راوند اباوت یو په دنیا لوم په کار ده امریکای لوم په کار ده چې دغه ځکه کم انټرست دي دا ویسټډ انټرست دي وباسي دا کم نیگیټیو سوچ دی د افغانستان سټریټیجیک امپورټنس ته د دې لړکی دا د یو اکونومیک اکټیویټیز هب جوړ کی دا غینه به د افغان کوم ولس چې دی هغه ته به هم پیدا ورسي د دنیا د خلک د بګن تجارت کوي د خپل ګټي ویسي د خپل حصے مطابق حصہ به تورې جوسا او دا د ډیر په یو مطلب لیجیټیمیټ طریقه باندې وشي دا د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې وشي خو د دې ولس د دې مالکان دي چې هغه د افغان ولس د دې اختیار دي د افغان د ولس سره طالبان تاسو ډېر خبرې کوي زما ځین کې یو سوال دی زما ځین کې دا سوال دی چې تاسو مطلب دا چې د تنازعاتو د حل یا کنفلیکټ منیجمنت کنفلیکټ ریزولوشن چې کوم ساينس دی هغه مسله ډېر تاسو لوستل دا راته چې د مسلې یو فریق هغه ته شامل نه وي په یو قضیه تال کې یو مسله تال کې هغه کې تا فریق یو مهم فریق نه کېنولې آیا دا مسله حل کېدای شي یا د پښتنو جرګې چې دي د پښتنو جرګې چې څنګه کېږي اوس فرض وکړه تناظر چا په میز کې ده اوس خو فریق طالب دی او دولت دی نو که طالب وایي یا دولت وایي چې د سره خبرې نه کوم نه دا مسله خو نه حل کېږي دا خو به مسلسل جنګي ځکه چې بنیادی خبر هم دا ده چې ګوره د دینه دا واضح کیږي په دې تقریبا د تیر د دې میاشتو د دې کال په شروع کې ما په دې 2-3 آرټیکل لیکلو ما چې دا ثابتې ده چې طالب چې دی هغه وایي چې زه د افغانستان د دولت سره خبره نه کوم نو دې مطلب دا دی چې د دې خاوري نماینده نه دی
ځکه چې سبب د دې نو په افغانستان کې اوس یو نظام دی یو سیستم دی یو آئین دی هلته خو اوس په هر 15 کاله بعد الیکشن کیږي آیا طالب د اقتدار چې دی د عوام نه غواړي دی به د چا د اقتدار غواړي کنه د ټوپک په زور اخلي نو کده پرسکه د ټوپک په زور نه اخلي او د ځان ته د افغانستان د خاوري بچي وي نو دی خو بیا د افغانانو سره خبره کوي دی به د افغانستان د ولس سره خبره کوي د هغو د نماینده حکومت سره به خبره کوي د هغو د پارلیمنت سره به خبره کوي او بیا به دی په اقتدار کې شاملېږي څنګه په ټوپک په زور به راځي سبا به دی بیا په ټاکنو کې به حصه اخلي نو که موږ د ټولو شیزونو ته وګورو نو دا د دې نفي کوي دا د افغانستان د نن مسله نه ده د افغانستان مسله چې دا هغه د بهرنۍ لاسوهنه چې نه بند شي هغه که د امریکا کوي که امریکایي ځکه موږ په نیت باندې شک کوو دلته کې شک به ځکه کوو چې آیا نور خلک لاس وهي هغه هم بند کا ته چې وتل غواړې امن راوستل غواړې او بیا به په خپله باندې هم افغانستان نه به سټریټیجیک تھیټر نه جوړی ټیک ده چې ستا کوم مطلب اقتصادي دغه دي کوم مفادات طالبان دغه سوال زه تانه کوم شمیم ناشته او شکیل په دې خبره کوي سوال دا دی چې ګوره امریکا چې ستراتیژیکي معاهده کوي هغه د افغان دولت سره کوي ولې چې کله طالبانو سره معاهده کوي نو طالبانو سره هغه د یو جنگیالي ډلې پیس نه کوي هغه د یو ریاست په دغه کې اسلامي ریپبلیک امارت اسلامي افغانستان کوي یو نو دا مطلب دا چې هغه په خپل هغه د دولت نه انکار وکړو نیګیشن وکړو یو خبره دویمه خبره دا چې دا کوم خبره اترې وشوي یا کوم معاهده لاسلیک روانو کېدو هغه کې خو د دزبندي کې کېدم نو هغه د امریکای فوجونو دغه په مس کې د طالبانو مس کې کېدل دا خو د مسلې حل نه دی تاسو زمانه ته پوښتنه کوي او زه شمیم ته تاسو وایي شمیم زه وایم ما هغه عمل خان ما تاسو ته وختي په شروع کې چې په خبرو کې اشاره وکړه چې د بون پروسس چې کېدو د هغه ارکیټیکټ امریکایي ما تاسو وایي چې هغه د بون پروسس په کې عمله وکول چې په هغه کې ټول دنیا د مطلب د اختوا ټول دنیا په کې کومک کړو تاسو دا ټول به یاد چې ایران به هم کومک کړو او زما هم هغه دنیا نه اوس دا سوال دی هغه کې یورپین خلک دی د یورپین یونین خلک دی دا ټول خلک چې تاسو چې په دنیا کې تاسو نه سوې د بون پروسس تاسو کړو آیا دا بیا جالیو د بون د ټول عمل چې دی دا جالیو آیا دا اوس تاسو الیجیټیمیټ ډیکلیئر کوئ دغه به بیا کوم اندازې بیا په دې دنیا باندې اعتبار څوک کوي دا یوازې اوس د امریکای د اعتبار خبره نه ده دا د ټولې دنیا د اعتبار خبره ده په بون کې دا ټول دنیا ناشته وه د ټولې دنیا په دغه باندې اتفاق کړو دا کوم نظام چې نن په افغانستان کې چلیږي آیا تاسو ډېر بنیادی سوال راوچته کو چې آیا بون پروسس چې وو هغه لیجیټیمیټ هغه قانوني او هغه واقعي یو پروسس کو نو بیا ولې دا غي په نتیجه کې چې کوم پروسس روان دی دا غي ولې نه پکېږي شمیم تاسو سوال غواړئ ما یو خبره هغه ته د طالب نو راغختل نو د مطلب دی چې طالب د دهشتګرد ډیکلیئر کړو او د امریکای قانون دا دی چې دهشتګرد سره خبرې اترې نه کیږي طالبان درازه مده حواله سره بل سوال د مازن کې شمیم تاسو شکیلم لا سوچت کړه خو تاسو ما ته وې نو دا چې ګوره دا چې کم طالبان خان کوم خبره وکړه بون کانفرنس چې کوم دی نو دا د ملل متحد هغه انډورس کړه هغه د ملل متحد په سفارش باندې راغله او دا غي نمائندګانو پکې هغه ته بیا د پوره دنیا چې کوم دی نو هغه ته کومک حاصلو بیا کتا سو خیال کړی نو چې هغه نورستو په افغانستان کې کم دولت راغی نو هغه تر اخیری پوری تروسه پوری چې کوم نظام راغله نو هغه ټول دنیا دغه حمایت کې او دغه نظام چې کوم نو دی کې د طالب د لپاره گنجائش وو صدانه چې د طالب کې نه پیښ شو په دې کې چې کوم د ریکنسیلیشن چې کوم قومي ملي مصالحتي پروګرام نو په دې کې طالبان ډیر شیر غړي دي هغه د افغان دولت او د افغان سیاسي عمل حصہ ده اوس چې کوم ټرمپ کوم خبره کوي څنګه طالبان نو دا هغه هر څه چې کوم دی هغه اپوټکولو نو اوس زمان د ازادار چې په دې باندې د افغان دولت او د افغانستان کې د سیاسي او د مذهبي ګوندونو ډیر زیات چې کوم دی نو د هغه په ریزرویشن نن ماته کابل نه زما یو ملګری میسج کړی دی
هغه ماته وایي چې دا د ټرمپ بیګا چې کوم اعلان کړی دی نو دلته کې خلکو کې ډیره زیاته یره ترخه ده او هغه وایي اصل چې دا جنگ بیا پیل شي او دا جنگ دومره زیات شي چې موږ بیا د هغه حالت سره مخامخ شو چې کم د نن نشل کاله یا 10 کاله وړاندې نو خلکو کې حقیقت دا دی یره ترخه ده دویمه خبره ده چې اوس دلته کې کچېر په افغانستان کې بیا هغه حالت راځي نو زمان دا چې د دې برټون زیات نقصان پاکستان ته رسي ځکه چې پاکستان کې الریډي چې کوم حالات خراب دي د هند سره زمونږ حالات خراب دي سیاسي چې کوم دلته کې سیاسي عمل زمونږ ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي چې کوم حکومت ته نو داغه خلاف چې کوم د حزب اختلاف ډیر ګوندونه دي هغه دغه خلاف شوی دي حکومت باندې چې کوم اعتماد هغه تقریبا تر ډیره حد پورې باغی اثر دی هغه منفي اثرات دي نو زما داخله چې دې سات کې امریکای ته پاکستان ته سعودي عرب ته پکار دادي چې د حالاتو د نزاکت احساس وکي او په افغانستان کې د سولې لپاره یو داسې حل زله وکي چې طالبان چې کوم دي نو دا د دې سیاسي عمل حصہ کې ګور ماته یاد دي چې کله حامد کرزي صاحب د ولسمشرو هغه په هر پریس کانفرنس کې هغه په هر غونډه کې هغه داوی چې طالبان افغانان دي او افغانان زموږ ټول رونه دي په کار دار چې هغه دلته کې راشي په سیاست کې سواخلي الیکشن ته ودرېږي او د دې وړاندې که تاسو کتري مختلفو خلکو درېدلي دي الیکشن حکمت یار صاحب چې کوم دی هغه مزاحمت کو او دا غي چې کوم دی نو زوم چې کوم هغه الیکشن ته ولاړو دا چې تاسو کتري نو انجینیر هلال صاحب حکمتیار صاحب مزاحمت کا انجینیر قطبالدین صاحب هلال چې کوم دی هغه الیکشن ته ولاړو نو زما داخله چې په کار دار چې طالبان د سیاسي عملي سراشي او کدي خکار کړي او د دې د خلکو سره رویه خي نو زما داخله چې سبا له د اشرف غنی او ډاکټر عبد الله او د احمد کرزي په ځای باندې ودی د خلکو ووټ ورکی د ته برای ورکی او د چې کله پارلیمان ته راشي لکه څنګه چې دلته موږ سره ام ام ای راغلو نو د خپل خو خلک چې کوم نظام راولي او په صحیح طریقه به بیا راولي د جمهوریت طریقه به راولي هغه ورته جمهوریت هم شمیم شکیل وحید الله خبره کوي بیا ځل بل سوال د کې زما خیر باندې شمیم شاید ملګری چې کوم وخت اشاره وکړه خبره بنیادی هم دغه ده چې ته یو وخت سیاسي عملم جاری ساتل غواړي بل وخت مزاحمتي عملم ساتل غواړي دا دواړه د یو بل بالکل نفي ده د دواړه پیرل چې کوم دا نشي چلی دي کې به یو لار اخلي د طالبانو لار چې کوم دی هغه نه سیاسي ده نه جمهوریت ده هغه مزاحمتي ده هغه د ټوپک د چړې په لار باندې چې کوم دی د هغه فیصلې دي د هغه سوچ د هغه تربيت د هغه طریقې کار ټول دغه دی زه حیران دلته دیم چې امریکا افغانستان حکومت سره خبره نه کوي او هغه دوی سره خبره کوي بیا خبرو ما غراځي چې چیرې ټرمپ بیګا دا اعلان نه کړی او د دوی د مذاکرات کامیاب شي وي بقول د دې پروسس نو د دې اکسپټنس کوم دی نو هغه به افغان حکومت ته سونه او افغان پولیس ته سونه او د افغانستان خاورې ته به د اکسپټنس سونه او داغه اثرات په کوم دی په مستقبل قریب کې کوم دی هغه به سره پریوتل زما خپل خیال دی سوچ کوم چې د مذاکرات کامیابیدل او ناکام کېدل د دې دواړو اثرات یو دی د هغه خاورې لپاره هم او زموږ لپاره هم دیم عمل چې څو پورې ریاستونو لکه زه د خطې خبرو کومه په خطه کې تاسو وګورئ چې کم عمل ستا دلته په دې ملک کې دی لکه د مرګري خبرو وکړه چې اصل حکومت خو دلته کې چې کم دی نو هغه خو د دې عمران خان نه دی د په شابه نور قوتونه ناز چې هغه راوسته دی تاسو په هندستان کې وګورئ لکه په دې خطه کې د نه پیغام چې د دونه بدقسمتي ولې روانه چې البته د مودي په شکل کې کوم دی یو داسې انسان راغی چې ځان کې یو جنگجوانه سوچ دغه دی دغه په دغه کې تاسو وګورئ دلته کې که صوبایي وزیر دی که صوبایي ام پی ای دی که وفاقي وزیر دی که ایم ان ای دی هغه د اټم بم نو د ورکوټي بم نه چې کوم لاندې خبره نه یګدي نو که چېرې تاسو په افغانستان کې د طالبانو په شکل کې دا سره ته په خپل سوچ وکړه چې دلته د انساني د ژوند آثار خو زموږ خیال باندې ماته خدا ښکاري چې په مستقبل قریب کې موږ بنو ځناوران به نو د بوټي او د اونې به نو یو نوې قصه دا جوړه ده زه دا وایم چې تاسو دا خبره وکړه چې د ټیم کې افغانستان سیاسي حواله سره هم ته مسلې شته معاشي مسلې هغه ته هم شته د دې واحد حل عمل دا دی چې اوسم زموږ خپل ملک خبرو کما چې کم زموږ رسیدې با اختیار قوتونه دي
تاسو غوښتل تداویل پکار دي چې د خدای رسول خاطر وکړي لږ سنجیده سوچونه شروع کړي او د غالب او د مغلوب او د فاتح او د مفتو د سوچ او د فکر د پرې ده افغانستان زموږ 15 صوبه نه وا نه دا نه کی دي شي هغه ځان له یو آزاد او یو خود مختار چې کوم دی ریاست تسلیم کا اپ خپل حال باندې پر خپل پکاري چې هغه سر روچت کی خپل فیصلو ته پرې ده چې هغه خپل فیصلو په بنیاد باندې کوم دی هغه د خپل ولسته خوشاله د ترقی لپاره کار وکړي او زما خپل د خیال چې اسلام آباد کابل او دلی دي فورن په خبرو کې کینی او په دې خطه کې د یو د امن او د خوشاله او د ترقی لپاره کوم لارې چاري دي هغه دی وګوري تاسو وګورئ چې شاید مرګري خبر وکړه دا تورخم بارډر د بند کړی دی مسلې دلته مونږ هم دي مسلې الته اقوی ته دي اثرات پچا دي چې کله ستاسو ریاست بیانیه چې په دې بنیاد باندې شي د جنگ په بنیاد باندې شي نو بیا په هغه کې ته د امن خبره کول چې کوي دا بیا جرم دی چې بیا د ترقی خبره کول چې کوي دا جرم دی دا ریاستونو لا خپل دا جنگجوانه بیانیه به بدلول غواړي نور مونږ سره د جنگونو نور مونږ سره د بدمنۍ نور مونږ سره د قتل و غارت گنجائش د سره چې کوم دی پاتې نه دی او دا شیزونه مونږ فورن چې کوم دی ریورس کول پکار دي شکیل بالکل تا خبره صحیح ده زه اوس اخر کې یو سوال لرم تاسو درې واړو نه سوال دا دی چې آیا په دې حالاتو کې چې پاکستان او هند یو بل سره حالات جنگ کې دي او په دنیا کې موږ ګورو چې پاکستان د سفارتي تنهایی ښکار کېږي لګیا دی ایسولیشن ښکار کېږي لګیا دی بل طرف ته چې دینو د امریکای او طالبانو خبرې ودرېدل یا ختمېدل چې د ضروري خبره چې د دې په نتیجه کې په پاکستان باندې فشار نورم زیاتېږي ځکه چې طالبان چې کوم ادرس لري نو د قطر ادرس هم دی خو د پاکستان ادرس هم لري که دنیا ته مونږ هر څه وایو خو دنیا اوس هم په مونږ دا شک کوي چې طالبان چې دینو د پاکستان حمایت حاصل وي حمایت پاکستان د حمایت کوي نو دې حالاتو کې د پاکستان لپاره اوس آپشن دي دا یو طرف ته خو اقتصادي حالات دي سیاسي حالات طرف ته شمیم صاحب خبره وکړه علاقايي سیمه حالات دي هغه هم زموږ په حق کې نه دي نو په دې حالاتو کې د پاکستان سره څه آپشن دي چې آیا هغه به څه رول ادا کوي ادا به کړی شي نه به کړی شي ځکه چې دنیا خو چې کوم ګوري نو هغه خو دا ګوري چې پاکستان طالبان چې دي نو دا د پاکستان لاسپوڅي دي او پاکستان کو غواړي نو دای چې دی نو کینول شي او ترڅو په دوه ایشوز اوس دوه مسلې مخامخ دي یو ډزبندي چې دا ډزبندي کیږي کنه د دواړو میس کې د طالبانو د دولت میس کې یو سرتاسري ډزبندي پکار ده دویم دا چې د مسلې چې دوه فریقین دي مهم دولت او طالبان چې ترڅو د میس کې خبره نشي ترڅو ډزبندي نشي تر هغه پورې خیال باندې امکان نشته زه من په دې کې مختصر یو حل एकदम باقي دا نور پروګرام په ډیټیل کې خبرو کی زما خپل د خیال کې موږ د خپل خبرو کو د افغانستان حواله سره هم د هندستان حواله سره هم د پاکستان چې کوم حقيقي جمهوریت قوت نه ده حقيقي لفظ استعمالومه دا آرټیفیشل کاسمیټک ټایپ نه دا چې کوم اورنایټ دوی شکالو د مهنت په نتیجه کې چې کوم لوبه ترشوي د نیمه کالو نه په دې صوبه کې یا اوس د ترشوي یو کال موږ په اسلام آباد کې ګورو دا نه د پاکستان حقيقي جمهوریت قوتونه چې څونه دي په شمول کې هغه فرض کړئ مثلا مسلم لیگ دی پیپل پارټي دا نورې پارټي دغه قیادت فورن کینی او د سنجیدګۍ په بنیاد باندې د دې ملک چې کوم دی بیانیه د دې ملک یو نوې عمراني معاهده چې پاغي کې دا ډیره واضح چې ستاسو په گاوند ملکونو سره تعلقات په څنګه پکار ده تا خارجه پالیسی په کم بنیاد باندې پکار ده تا دلته کې اخلاقیات سدي تاسو په گاوند سره چې کم دین او د گاونډیتوب د اوسېدو اصول بسوي معاشي اصول بسوي دا ټول څه زه دا تجویز کوم چې زموږ د ملک چې کوم موجوده حاکمان دي بس دوی ته دا سوچ کول پکار دي چې دا ملک چې په کوم ټریک باندې دوی اچولې د شیز د چلیدو نه دي دوه لارې دي موږ سره یو د امن لاره ده د ترقۍ او د خوشحالۍ لاره ده بل د تبۍ لاره ده تبۍ په لاره باندې د اویا کالونو موږ په دغه ټریک باندې روان یو د ټریک په بدلول غواړي او د پاکستان سنجیده قوتونه چې څونه دي د پاکستان څونه مترقي سوچ دی
بس هغه راوتل پکار دي. زه 13 ورځو کې یو ځای کې په دې باندې میټینګ روانو همدغه خبر روانه او چیرې پښتنو ته مسایل روان دي او جرګه راوستل پکار دي. ما التم دا خبرو کا زنه نم دا خبر کوم چې موږ د جرګو نه راوستل پکار دي او چې کوم زینا موږ ته خطر ده هغه خطرې سره د نیخ پنیغه مولا اوس ناس ته پکار دو دا ورته دوایو ورته وایو چې حاله چې کني دا د نقصان ده او دا د فائدې لار. صحیح شو شکیل اوس شکیل خو خپل لال پیش کو شمیم ته وای ک طالبان د ول خبره کوي طالبان سره دیو ما ته خو عمران خان د بد مرغه د دی आवाज ناراضي نو خبرو کې سره ریپیټیشن راځي نو بخنه غواړم خو داسې خبره ده د افغانستان په حواله باندې چې کله هم د صلح هر عمل شروع کیږي چې په دې کې د افغانستان دولت مطلب د هغه منتخب اداري په سر میز باندې نه د میز په سر نه ناس او دزبندي لاول نشي دا د دې د دغه قسم عمل د روغي د عمل یا د صلح د عمل چې هر څه نتیجه راځي هغه به انډر ډیوري او دا غي ته به زما یقین دی چې د افغان نه علاوه دنیا به تر شک په نظر ګوري. دویم تاسو کوم خبره وکړه د پاکستان د آپشنز دا دی چې افغانستان دی یو خود مختار ملک وګڼي لاسوهنه دی باندې کی څنګه چې د دنیا د دستور دی څنګه چې ډیپلوماټیک دستور دی دا غو سره دی دغه چې زمونږ خيو د دې طرف ته او دویمه خبره دا ده چې بیا هر عمل دویم چې کم هر عمل شروع کیږي د صلح په کار دی چې د دې طرف پښتانه ته په هم نمائندګي ځکه چې موږ د افغانستان د هر عمل نه متاثر کیږو چې داس دغه په کور کې کیږي نو مورچه زما د کور نه جوړي. دویم پاکستان کا پرس کا دا عمل دا په نوي کې کړه وې په نوي کې د لاس وهانه بند کړي وې نو پاکستان ته ډېری ګټي وې پاکستان باندې یو معاشي طاقت وو کدا نن چې په کشمیر کې دی کم سرندر شو کدا کشمیر د پاغه وخت لاسوانه بند کړي وې کشمیر باندې خبره کړي وې افغانستان نه لاس اغسته او دا دنیا به ډیر زیات ویلکم کړي دي ته به ډیر زیات اقتصادي ګټي په لاس راغلي وې نن په پاکستان یو معاشي طاقت وو کبي کې طالبان کا پاکستان ته ډیر زیات د افغانستان په وجه باندې ډیر زیات کومکونه وشول د یولک په دور کې هغه نه پاس په اوس دور کې تو ګور څومره کومکونه رااله خو هغه خو بے ځای استعمال شو لګي باندې خو چې دنه بل پروګرام کو شمیم شاید ته ویل اخر یو خبره کوم ګور عمل خان د افغانستان په نوم باندې اډ اغستل یا د خلکو امداد اغستل دا جدا خبره ده دلته کې په دې منطقه کې سوله راشي او بیا دلته کې کم تجارت شروع کیږي دلته کې کم اقتصادي عمل سرګرمیانه شروع کیږي په هغه کې چې د ګټه راځي هغه به ډیره فایده او هغه به دینه ډیره زیاتې ډیره مننه ته شمیم چې تاسو اخر کې ته وایي ایمل زه یو خبره کومه چې زما د خیال چې ما په ډومیزل باندې یو افغان سیمینار خدای دې وبخي رسول امین صاحب د وفا د کلیزه او پاره کې ما کړو او پاره کې ما په هغه وخت ویلو چې په دې منطقه کې به سوله او امن ال راځي چې پاکستان افغانستان ایران او هندستان څلور وړ ملکونه یو بل د زړه د اخلاص آزاد خود مختار تسلیم کی بیا به ال امن راځي کچردا سینی دا نشي کېدی خو زه دا وایم چې زمونږ د افغانستان او د پاکستان مسله بالکل بل شان ده بل شان پدې ده چې د پاکستان او د افغانستان د پولي نه دواړو غاړو ته 3.5 کروڑه پښتانه دي او دا پښتانه زموږ اندازه ده چې دا په خپل غټ چارواکي چې موږ خبرو اترو ته کینو د پیروزو کې یو غټ چارواکي زموږ جرنالستانو ته ویډیو چې دا پښتانه د سرحد دواړو غاړو ته دا نشو بندول او دا موږ یو بل نه کټ کولی نشو زموږ داخله چې دلته کې خو یو دار چې د افغانستان آزاد خود مختار سالمیت تسلیمول پکار دي بل یو خبردار چې پاکستان چې کوم یره طرحه ده چې افغانستان به زمون خلاف دا د ما په خیال دا بالکل یو منګړه ته زه دې بالکل اتفاق نه کوم افغانستان جنگونو والے هیواد دی جنگونو بل هیواد دی افغانستان کې چې څومره خلک دي زما د خیال چې دا د پاکستان د خلکو ډیر زیات دوستان دي پاکستان د خلکو دوست سره اړیکې دي او دوی نو غواړي چې په پاکستان د سبا د ورځ او زه دا وایم چې پاکستان چې د سبا د ورځ رااله دا افغان چې څنګه دا دومره احسان فراموشه ندي
دې ته دا یاد دي چې په دې 40 کالو کې دلته پاکستان کې د سره ډېر ښه سلوک شو. ټیک ده ځینې ادارو ځینې خلکو د سره ځینې افراد په بد سلوک کړی، خو عام وګړو عام خلکو چې کوم دي افغانستان خلک چې کوم دي د خپل ورونه او خپل عزیزان ګڼي. او زما دا خیال دی چې د پاکستان د مخصوص د مایند سیټ چې کوم دی دوی له پکارداري چې دوی د خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او چې دوی په کوم ورځ بدلون راوستو. زه درته دا وایم چې د پاکستان او د افغانستان د دنیا په مترقي او په خوشاله هیوادونو کې بدلېږي. ډېره مننه ملګرو، تاسو د افغانستان حوالې سره چې کوم صورتحال دی وضع د نننۍ وضع د هغې باره کې یو خپرونه موږ کوشش وکړو چې په هغې باندې د خپرونه کې بحث وشي. دلته ځینې ملګرو موږ ته پیشنهادونه وکړل چې پلانکي صاحب ځان سره والی. زه صرف دا وضاحت کوم چې زموږ د پروګرام سیسټم چې دی هغه دا دی چې موږ مخکې نه مېلمانه سره خبره کوو، هغه الو موږ دا نشو کولی چې لکه دا یو بل قسم پروګرام دی، دا د میسنجر یا د فیسبوک په طریقه باندې کار نه کوي. ټیک د فیسبوک د لارې کار کوي. دغه زموږ کوم ملګری چې د تزویم چې تاسو ما سره رابطه وکړئ، دا د نوم د تویم د سروبیوال صاحب تاسو تزویم او دلته بل زموږ ملګری دی، تاسو ما ته دا نومونه راوستوئ. دوی سره د بل پروګرام صرف هغه خلکو سره وکړو چې هغه افغان تجزیه نګار دي. تاسو ډېره مننه. استادو نه د اجازت غواړم تر بل پروګرام پورې روغ جوړ ژوندي اوسئ او د خدای په امان.